ګلخانه ډېر ورځې وشوې مور مې یاده شوې ده او د حاجي طبیعت مې هم ټیک نه دی نو که ته سهار له دفتر ته ځې نو ما هم د ځان سره بوځې یو څو شپې به مو کوم اوړه به مې مزاج شي د دې خبرې تپوس به د بیبي نه وکړې واده زما بیبي سره شوی که تا سره شوی چې تپوس به د بیبي نه کوو بیبي خوشحاله ساته څنګه چې درته مخکې ویلي دي نور ورسره څه چلو کوم هر وخت تې چاپېره ګرځم بس دغه هم زما خوښه ده دغه هم زه غواړم ګلخانه او که بیبي ووایي چې مه ځه نو بیا نو بیا به نه ځې زه خو به ځم زه خو به ځم ځې به نه به ځې ولې به نه ځم ځم به ځم چې نه به ځې ځم به ګلخان ماله پړک راکړو پړک والا یو نه مړېږي سر دې رخصه السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر راغلې په خیر راغلې څنګه یې ٹھیک ہے څنګه لوی شي وګوره نه چرته نه لا به ودی نو ګوره د مېلمنې وختي راسې راغلي دي ناستې دي ورته خو هغه خو به لا ودی خو تاسو وایئ نو مونږ به کمرې ته لاړ شو ورشه کوشش وکړئ که پاسېده نو وای مخ دې رخصه مونږ دې داسې هېر کړو لکه چې اورې پېژنې مو نه تاسو د ډېرو یادونو چې نوزګلې کوئ راځئ همداسې دی مونږ رانلو سر میډم دې په تپوسونو ستړې شوه او دې چېړو دا وایي نه چې څوک شته مو یادول هم غواړي یادېدی مې ولې نه خو پردي اختیار دی زړې مزې خو لاړې اوس خو هر څه د بل په اختیار کې دي اختیار مختیار نشته چې کله دې زړه وغواړي نو مونږ ته وایي مونږ به دې ځان سره یې بوځو څه شو ګل چې بس اوس سره خبره وکړو راشه ته دې خوا دلته کښېنه اړو دلته کښېنې نه رڼا په مخ دې دا داغ درسې دی د سم نه 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 څه خو دي ما نه مه پټوه څه دي رڼا 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 کار خدای څه خبر ده رڼا ها اوس پوه شوم دا نه ښاني تعلیم یافته سره دا خبرې نه ښایي د خبرو حل خبرې وي که د دوه کسانو ترمنځ وي او که د دوه ملکونو ترمنځ وي او زه جینۍ چې ځو مونږ دنه ځو ناوخته دی بیا به راشو ښه راځه چې ځو راځه اوس هر څه به کېږي خو نه یې که نه حاضر بس تی مونږ ځو ښه یې جینه کو کېنه څه چای شربت تاسو نیسئ نه مهرباني بس السلام علیکم شرکم په مهرباني پریوزه هوای سوې ما وی چې دغه جنېړو چا خبر وانه غوښتو خدای خبر چې څه حال کې به وي ښه خوشحاله ده هلته د څه کمې دي شکر د ګل خان ښه تکړه دی پرېږده چې هلته یې زړه ولګي وایي څه بې موره بې پلاره خو نه ده چې د تپوس یې څوک نشته نو لاړه شه تپوس یې وکړه که نه ته چا منې کړې ما وی چې تا سره صلاح وکړم که نه یا صلاح ده د اولاد تپوس کولو کې څه صلاح وي نو بیا سبا لاړه شم سبا لاړه شه ته راسره نه ځې زه نه ما معاف کړه دا د ښځو کارونه ځه